سلامونه او درنښت زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ د بلخ ملي رادیو تلویزیون امیر د نشراتي فعالیتونو پراختیا او د ښې همغږۍ لرلو په موخه د بلخ ولایت امنیه قماندان سره وکتل. همدارنګه د بلخ ولایت امنیه قماندان د ملي رادیو تلویزیون امیر ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د بلخ ملي رادیو تلویزیون امیر مولوي محمد محمدي د پراخه کاري اړیکو د ټینګولو په موخه د بلخ ولایت له امنیه قماندان ملا عبدالرازق راشد سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو خواو په ځینو کاري مسایلو د اسلامي امارت د برنامو په پیاوړتیا او د بلخ له ملي رادیو تلویزیون سره د همکارۍ کولو په موخه خپل نظرونه له یو بل سره شریک کړل. ورته مهال ښاغلي محمدي د بلخ ملي رادیو تلویزیون رول خلکو ته د امارتي برنامو نشرولو په برخه کې اړین وباله او ډاډ یې ورکړ چې د یاد تلویزیون پرسونل چمتو دی چې د بلخ ولایت د پولیسو هر ډول فعالیتونه نشر کړي. له دې سره د بلخ امنیه قماندان ملا عبدالرازق راشد په دې لیدنه کې د یاد رسنۍ رول د امارتي برنامو په ځانګړې توګه د پولیسو اړوندو فعالیتونو په نشرولو کې مهم یاد کړ او د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ د مزار شریف ښار امنیتي حوزو او ولسوالیو مسؤلینو د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړ. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې هڅه کوي ترڅو د پاسداران خپرونې بیا پیلولو لپاره اړین فرصتونه رامنځته کړي. د یادولو وړ ده چې د بلخ ملي رادیو تلویزیون د یوې دولتي رسنۍ په حیث هڅه کوي ترڅو د خلکو ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي او د دولت فعالیتونو ته انعکاس ورکړي. د بلخ امنیه قماندانۍ د 5مې امنیتي حوزې امریت د یوې میاشتې فعالیتونو او لاسته راوړنو خبر ورکړ او ویل چې په تیر یو میاشت کې 40 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. همدارنګه له 100 څخه زیاتو د خلکو قضیو ته هم رسیدنه شوې. د بلخ امنیه قماندانۍ د 5مې امنیتي حوزې امیر قاري نور الله حقانی د دې سیمې په کچه د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په تیر یو میاشت کې شاوخوا 40 کسان نیولي دي. د هغه په وینا دغه کسان په غلا، نشهیي توکو قاچاق، سړي تښتونې او په نورو جنایي جرمونو تورن دي. در طول یک ماه زیاتر تقریبا 38 قضیه از جمله سارقین مسلحانه، دیگه مواد مخدر، دیگه سرقتای مسلحانه، دیگه قماربازا ما دستگیر کردیم، به پنجه قانون سپردیم. دیگه در طول یک ماه یا یک ماه بیشتر دیگه تقریبا 60 مکتوب از طرف محاکم حقوق از مدیریت جنایی به ما مواصلت ورزیده و رسما به محکمه سپردیم. تقریبا 52 مکتوب از طرف معاینت به ما ارسال شده بود. انشاءالله رسمی اجرات خود کردیم. د 5مې امنیتي حوزې امیر د بلخ ولایت ولسونو او د اسلامي امارت رهبرۍ ته ډاډ ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو په ساتنه کې ټولنیز نظم او د خلکو د امنیت په تامین کې به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. انشاءالله درباره تامین امنیت به هموطنان خود اطمینان میدهیم. انشاءالله هیچ گونه مشکل نیست. دیگه 24 ساعته چک پوینت، 24 ساعته گزمه سیار داریم، دیگه 24 ساعته نوکروالی ما، دیگه انشاءالله همیشه به خدمت مردم پرسنل ما آماده است. انشاءالله په ورته وخت کې خلکو د دې سیمې په بیلابیلو سیمو کې د پوستو په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او په مزار شریف ښار کې د بشپړ نظم او امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو رول مهم وباله. برخوردشان دوستانه و صمیمی خیر ببینن، خیلی اوضاع نرمال و درست و منظم است. دیگه هم چک پوینت هم خیلی خوب است، به فایده خود ما امنیت شهر تامین میکنن، زحمت زیاد میکشن. چک پوینت خوب است، برای ما خوب است، برای اجیام خوب است. دیگه یا مشکلی خود رفتن ما مستعد میکنیم برایش، هر گپی که مشکل داشته باشه ما سوال کنیم جواب میگیم. د یادونې وړ ده چې 5مه امنیتي حوزه یو له هغو سیمو څخه ده چې د مزار شریف ګڼ نفوسه او بیلابیل قومونه پکې ژوند کوي او د مزار شریف ښار د دې برخې خلک تل هڅه کوي چې د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي او د امنیت د تامین په موخه له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د مزار شریف ښاروالۍ د 9مې ناحیې مسؤل په د ششور کانال کې د باراني اوبو د کنټرول په موخه د لازمو تدابیرو خبر ورکړ او د ششور کانال دواړو غاړو له خلکو یې وغوښتل چې کانال کې د کثافاتو له اچولو دې ډډه وکړي تر څو ټولنیزې ستونزې رامنځته نه شي.
د مزار شریف ښار د نهمې ناحیې امیر د دشت شور سړک دواړو غاړو ته استوګنو اوسیدونکو څخه غواړي چې د یاد سړک کانال ته د کثافاتو له اچولو څخه ډډه وکړي ترڅو د کانال د بندښت لامل نشي. نوموړي زیاته کړه دا چې د ټول ښار اوبه دغه کانال ته راځي نو باید هڅه وشي چې یاد کانال له کثافاتو څخه پاک وساتل شي ترڅو د باراني اوبو له امله د ستونزو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي. در مردم توصیه این است که می متنفذین ناحیه نهم که نزدیکی کانال عمومی دشت شور است که بسیار یک کانال بزرگ است که او کل شهر طرف دشت شور می برایشان توصیه می است برایشان توصیه می است که از انداختن کثافات جلوگیری کنه و توجهشان میخوایم و متنفذین می ناحیه نهم که از هر لحاظ در جوشه در کانال در هر لحاظ اینا توجه کنه که یک مشکلات در ساحه ناحیه نهم وجود پیدا نکنه. د یادولو وړ ده چې د دشت شور کانال ته د کال په بیلابیلو موسمونو کې د ښار ټولې اوبه راځي نو اړینه ده چې دغه کانال له هر ډول کثافاتو څخه پاک وي ترڅو سړک ته د اوبو له راپورته کېدو څخه مخنیوی وشي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې